سلامونه ګرانو ملګرو ستړي مشه سپین تڼۍ در سره یم او غواړم چې نن په تاریخ در سره وغږیږم د افغانستان په هغه تاریخ چې د دغه هیواد بڼه یې بدله کړه د ثور د انقلاب یا د کودتا یا د ثور د بدلون په اړه در سره غږیږم شپږ څلوېښت کاله مخکې په افغانستان کې د ثور پیښې وشوې چې د 1950 کال د ثور په اوومه چې د اپریل 28مه کېږي 1988 کال د اپریل 28مه په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند یو پاڅون وکړ او د پاڅون وروسته د ډیرو خلکو باور دی چې همدې په افغانستان کې بربادیو ته لاره هواره کړه خو په قضاوت نه غږیږو یوازې دومره وایم چې دا انقلاب چا وکړ دغه د ثور پیښې چا رامنځته کړې او د هغو وختونو د پیښو شاهد شیروالي اورین را سره دی اورین صاحب ستړی مشه اول خو درته وایي چې دغه انقلاب چې وشو کنه په افغانستان کې یا د ثور پیښې چې وشوې طبیعي ده چې په سر کې یو ګوند و چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند و او د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند عمومي منشي نور محمد ترکی و خو انقلاب یې چې تر ډیره حده پورې بل چا کړی دی چې هغه حفیظ الله امین و اول خو درته وایي چې د انقلاب په اوله ورځ تو څه چیرته وایي او څه ولدل زه ټولو لیدونکو ته او تاسو ته په خپله سلامونه او احترامات تقدیموم او زه د انقلاب په ورځ یا د هغې نه ښه په ورځ نه په 52مه قطعه کې سرباز وم او د پشک دوره مې وه داود خان امر کړی و چا چې 12 ویلی دی باید عسکري خدمت لاړ شي احتیاط یې پوره کنه د احتیاط دوره وکړه مکلفیت نو ته په خبر وې چې انقلاب به کېږي ناڅاپي داسې وشول دواړه سره خلف وو هم تصادفي وو ځکه دا توقع چا نه لرله چې خلقیان دې وکړی شي چې انقلاب وکړي دا مشکل کار دی اسانه نه وه او په ضمن کې تصادفي ځکه نه وه چې حزب تصمیم لرلو دې نه مخکې اول د حزب جوړېدل په دې خاطر و چې باید یو تغییر راولي په جامعه کې دا په کلي مفهوم کې خو ته خو د دې حزب غړی وې په وخت کې چې عسکر وې بالکل درته ویلی شوي نه وي چې انقلاب به کېږي که ته هم نه وې په خبره هېڅوک نه وو په خبره او یوازې په یوه بیروی سیاسي په یوه جلسه کې دا ویل شوي وو چې که چیرې داود خان په موږ حمله وکړي یا موږ نه اخوانیان ورمخته شي انقلاب کوي یا دولتداري نیسي موږ باید اقدام وکړو دا دواړو په مقابل کې حزب باید تیاري ولري ځکه اخوانیانو چې کله داود خان په وخت کې 4 نفره یې لاړله هغه ته پاکستان ته مثلا رباني و مسعود و حکمتیار او دوی د حسین کوټ په قطعه کې چې د کابل په شمال کې واقع وه او بل په اورګون کې بل په پنجشیر کې بل په کونړ کې بریدونه وکړل دا په دې معنا وه چې داود خان دې ته اماده کړو چې والا په من اخوانیان هغه کړي په دې تا کړي دا یو ذهني هغه و بل انقلاب و انو خلقی حزب هم دې ته اماده کړو چې باید تغییر شي یو تیاري ولري ترسي حالت ولري ښه انو په دې حساب دا ټول امکانات سره یو ځای شول په دغه ورځ نه چې بهانه جوړه شوه چې میر اکبر خیبر ووژل شو قتل شو نو په دې حساب حزب خپله پخوانی تصمیم عملي کړو یعنې معنا ده چې حزب دې ته تیار نه و چې انقلاب وکړي خو بالکل د حالت داسې روغی یا په اصطلاح مجبور شه چې تحمیل شو دا پاڅون دپاره د پاڅون عمومي مشر خو طبعا نور محمد ترکی و ولې د حفیظ الله امین نوم یادېږي چې دا د حفیظ الله امین د انقلاب قماندان او انقلاب ده وکړه هو نو په دا کې زه به یوه لنډه تبصره بله درته وکړم هغه دا ده چې د عسکري ملګري یوازې امین نه و پیدا کړي دا د ده ملګري نه وو ټول په دا کې زرغون د هر چا نه پیشقدمه و ډېر ملګري چې ده پیدا کول په اردو کې دا زیري ته معرفي کول لږ څه د زرغون خلکو ته وروپېژنئ پوره نوم یې څه شی و
عبدالکریم نومیده زرغونی تخلص عبدالکریم زرغون دا هم د مرکزي کمیټې غړی و. مرکزي کمیټې یو وخت غړی و بیا وروسته د حزب نه په یو بل بهانه چې هغه کې هم د امین لوس هم کې و وشړلی شو. خو دا نه غواړم چې ورته وغږېږه وروسته د اختلافات ویلې راغلل خو د انقلاب په باره کې ته ووایې چې کریم زرغون و حفیظ الله امین و او نور به هم خلک و چې نظامیون یې غوټ کړي وو. په اجازه نو دا کې میثاق برخه لرله په دا کې پنجشیري برخه پکې لرله په دا کې زیرې خپله برخه لرله او په دا کې ترک خپله برخه لرله. خو دغه خلک چې په امین راټول وو او دوی نظامي چارې تنظیمولې یو مثلا خیر محمد سلطني مثلا خیال محمد کټوازی مثلا اقبال وزیرای مثلا ظریف انجینر ظریف مثلا دغه بل قادر اشنا په دا کې دا څلور کسې د امین طرفدار خلک نه وو. خیال محمد کټوازی نه و په اول کې دا ترکیب ور معرفي کړی و چې دغه به ځان سره ونیسي یو تعداد ملګري دي د سره شته. مثلا قادر اشنا د سړی نه و د امین سړی منتها په دا ګروپ کې موجود و په د نظامي چارو په تنظیم کې و. مثلا بل دغه نو داسې تعداد خلک چې یو تقریبا نومونه هم داسې لرل چې دا یو دغه ملګری دی د زیري په واسطه معرفي شوی دی بل د طریق خپل معرفت معرفي کړی دی لکه خیال محمد کټوازی او بل مثلا دغه میثاق معرفي کړی دی. دا خو د نظامي برخې د جلب و جذب شو کنه چې دا کمیټه یوازې حفیظ الله امین نه مطلب دا دی. ته په دې خبر وې یا د ګوند غړي خبر و چې د اصلا څه غوړي رښتیا هم د چې دا اوس خلک یې کنه چې مثلا دا کمونیستون و دا نه پیغام مارکسیزم لینیزم خبره و دا کیسه و کنه څم وخت اصلا مونږ په دا پیدو یا هیڅ په دا پیدا چې هیڅ په دننه کې په دې تبلیغات و یا په دې مباحثې وي چې موږ په د وروستي پاتې ټولنه کې کمونیزم څه مفهوم لري موږ څه شی باید وکړو څه تغییرات باید راولو چې د کمونیزم ته یا سوسیالیزم ته دې ته لاره هواره شي. هر تغییر چې په جامعه کې راتلو او یو نسبي مترقي بڼه لرله هیڅ د تایید وړ و. مثلا د داود خان کودتا هیڅ نه و د کمونیزم سره د رابطه نه لرله منتها یو دیموکرات سړی و هیڅ د ظاهرشاه په نسبت ته رایه ورکړه او دا یې ومنله چې دا ښه سړی دی. حتی رسما هم کرمل ورغلی دی هم ترک ورغلی دی هم نور رهبران په جمله ورغلي دي ورته ویلي دي چې موږ ستا مدافعین یو په دا کار کې چې تا کړی دی موږ ته هر څه خدمت چې وي موږ حاضر یو. ښه دا چې ترک ورسره ونه لیدلی شول کرمل ورسره ولیدلی شول لایق ورسره ولیدلی شول دا بل سوال دی دا بیا نورې خبرې دي. نو په دې حساب موږ دیموکراتیکه ټولنې جوړولو لپاره تیاری نیوو. د حزب په جوړولو کې هم مقصد دا و مرام دا و په نظامي تنظیماتو کې یا په نظامي چارو د ترتیب تنظیم لپاره هم مطلب ده. د خلق دیموکراتیک ګوند د یو غړي په توګه ځکه دا پوښتنه کوم چې اوس خلک وایي چې دوی کمونیزم غوښته کمونستان و ولې تاسو ګوند درته ویلي و چې کمونیزم غواړئ سوسیالیزم غواړئ که نه دا د خلکو تبلیغات دي؟ یو لرې هم نه ده خو موږ کمونیزم نه غوښته لرې ځکه نه ده چې په لانګ لون کې په اوږده مهال کې دا کمونیزم نه بدلیږي. دا موږ تاریخ داسې دغه کړی و تنظیم کړی و یا ویشلی و چې د ابتدایي غلامۍ دورات دا دي وادي دا وروسته سرمایه‌دارۍ ته کپیټالیزم ته او هغې نه وروسته سوشیالیزم کمونیزم ته رسېږي. دا تاریخي دورې هم داسې تعریف کړي. بناً کمونیزم په یو درې مرحلې موږ نه ایخواته وو. موږ اوس یو په دیموکراتیزه کولو کې وو په جامعې او کارګرانو ډېرولو مقصد مې و او انتخابات و چا چې ډېر ښه کار کولی شو ځکه مو داود خان هم تایید کړی و
انقلاب خو وشو او طبعا په اول وختونو کې ډېر ملاتړ مو د خلکو په افغانستان په لارو بر کې مشکل په چیش کې و چې انقلاب ناکام شول داخلي مشکلاتونه راته وایي اوس موږ چې اورېدلي دي نور محمد ترکه او حفیظ الله امین خو نوک او ری و ډېر سره نږدې و ولې داسې شول چې یو بل باندې ټوپک راواړو په لنډه کې زه درته وایم چې اشخاص په هر تغییر کې رول لري بناء د امین لیاقت نه او د استعداد نه د ازرجوبۍ نه د ښه منیجمنت نه هیڅوک انکار نشي کولی دا یې لرل منتها او د سوما صاحب د ټولو نورو خلکو مثلا پنجشیري صاحب یا میثاق یا هر څوک چې تاسې راواخلئ د په مورد تحلیل دا دی چې دا یو خودخواه او جاه طلبه او انتقام جو سړی و نو خو د په اړه خو دا هم ویل کېږي چې دی د سی آی ای جاسوس و دا خبره رښتیا نه دا تر اوسه پورې چا نه ده تثبیت کړې دا هر څوک یې د دوی دلیل دا دی چې یو خو په امریکا کې اوسېده بل هغه څه چې وکړل چې مثلا نور محمد ترکه یې وواژه او خلک یې ووژل او بندیان یې کړل او ځورونې ځکه وایي چې د سی آی ای غړی و نو نه پوهېږم ستاسو نظر په دې کې څه دی زما نظر دا ده چې استخبارات په مجموع کې دوی لارې تعقیبوي یو رسمي پروتوکولي انسانان وي یو ځینې حرکتونو ته خلک تشویقوي چې هغه حرکتونه غیر مستقیمي دی په ګټه وي په دا حساب کې امین رجستر شده سړی نه و خو په آخر کې حرکتونه یې د ټول دواړو استخباراتو د روس او د امریکا په ګټه و نو که چېرته د استخباراتو سړی وی هغه هم د امریکا د سی آی ای نو ولې بیا امریکایان د ده خلاف و د ناکامۍ لپاره ما وویل چې رجستر شده سړی نه و دا نه منم چې څوک وایي چې امین د سی آی ای سړی او سی آی ای لګلی و دا کیسې ډرامې دي نور محمد ترکي په اړه راته ووایه د نور محمد ترکي او د حفیظ الله امین ترمنځ د اختلاف اصلي وجه څه وه اصلي وجه هغه وه خودخواهي وه دواړه په خودخواهۍ په معرض نه ککړ شول او امین په دا کې بریالی و چې ترکي ډېر زر محاصره کړي نو د ترکي په باره کې خو د ګوند غړي دا نه وایي چې هغه خودخواه و څنګه تاسو دا خبره شته ډېرو خلکو دا لیکلي دي چې نو د ده خودخواهي څه و دی خو ملنګ سړی و د خودخواهي دا وه چې د ګناه دا و په دا کې چې امین ډېر زر د اخفا کړی شو ستر یې کړی شو پټ یې کړی شو هغه دغه یې کړو یعنې څوک یې نه ور پرېښودل یوازې ده محاصره کړی و بالکل ده محاصره کړی لکه په دا وروستیو کلونو کې د نورو خلکو په اړه هم داسې هغه د ګلابزی خو تر اوسه ژوندی د هغه هم واوري ممکن ډېره چې راڅرګنده شوم په ده داسې پېښه شوه چې ترکي امر وکړو خپل ریاست دفتر ته چې یو لیست جوړ کړه چې د ملګري د انقلابي شورا د مرکزي کمیټې سیاسي بیرو په خپل نوبت راشي غرمنۍ ما سره وخوري په دغه کې اول سړی چې راغلو ده ورته ویلې چې ملګري امین ته ووایه چې نن غرمه راشي ما سره ډوډۍ وخوري خو امین راغلو لاړو دې نه وروسته دویم سړی چې ورغلو هغه سروري و اسدالله سروري و سروري یو د انقلابي شورا په سطح کې لوړ سړی و دویم دا چې د خط رئیس و د کام رئیس و نو په دا استخباراتو مشر و هغې وظیفتاً هم باید ډېر ترقي ته ورغلی وای ښه په دا ورځ چې ورغلو د دې فیصلې نه د ترقي د دې تصمیم نه څرته چې دی ورغلو هغه ته فقیر ته یې وظیفه ورکړې وه چې دا چې هغې ځای نه راوځي ورته وایي چې ما ته راشي هغه چې ورغلو ورته ویل چې ته په دا ورځو کې ډېر ورځې خبره څه ده د مخالفت هم یې دې ځای نه څرګندېږي هغه چې دا خبرې ورته وکړې هغې ورته ویل چې ما وظیفه ده چې هر نوې کیسه پیدا کړم باید اول یې رهبر ته ووایم دا مې وظیفه ده او
بل دا چې ول نه نورم څه سره ویل نورم څه نه سره ویل نو شته امین دا پښتنه ونه کړې بالکل امین چې دا د طریق نه راوته رئیس دفتر ورته ول چې امین څه وخت دا په دا یو خبره د ما ویره وای د لپاره د زموږ نوي ځوانان کېدای شي په دې کې څو نوي خبر نور محمد ترکی د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند عمومي منشي او بیا د انقلابي شورا رئیس شو د حکومت مشر شو حفیظ الله امین د نږدې ملګری و وفادار شاګرد یې ورته وای او د مرستيال او ډیر نږدې شوی ورته موږ چې حفیظ الله امین او امین صاحب چې دی امین حفیظ الله امین دی او اسد الله سروری بیا د مرستيال او د امنیت د ملي امنیت مشر چې هغه وخت خاد ورته کام ورته ویل نو سید محمد ګلابزوی چې په هغه وخت کې د مخابراتو وزیر بیا وروسته د کورنۍ چارو وزیر اول امیر دفتر د نور محمد ترکی د دفتر امیر بیا د لپاره چې دا ذاتنه تحلیه کی وزارت مخابرات او په دغه اختلافاتو غږیږي چې څنګه داسې و نږدې ډله نږدې ملګری ولې سره وران شول ولې به اتفاقی راغله تر اوسه پورې دې ځای ته ورسېدو ښه اتفاقی خو تر دې ځای راغله نو بیا ولې داسې شول چې حفیظ الله امین راپاڅېږي او نور محمد ترکی وژني نو دا د هر پایا په پایا سره مخته ځي مثلا دا اختلافات د دویمه ورځ چې دغه نوبت رسېږي وطنجار هغه چې ورځم رئیس دفتر ورته وایي چې امین صاحب وخت دی آیا نه پوښتنه ته نه کوي چې نن سپین ږیري څه درته وویل په هغه وخت کې د ترکي نوم تغییر شوی و ترکی صاحب دا او دا او دا نه سپین ږیری څه درته وویل او دا ډېر مشهور و او د حفیظ الله امین وظیفه څه وه په دې وخت کې معاون او وزیر خارجه د بهرنیو چارو وزیر دا دوی وظیفې معاون هم د ټولو د ګوند او د دولت د دواړو معاون هم او هغه د بهرنیو چارو وزیر نو دریم سړی بیا ګلابزوی ورځي ګلابزوی هته په دا ورځ امین په سخت په کار کوي چې تم دومره شوی چې ماته درواغ وایي تر دې سویه دا څلور سره وروسته ځي پټه جلسه کوي چې دا به څه غم ترک صاحب دا راته وایي چې په دې وخت کې رښتیا هم ترکي څه ورته ویلي وو چې حفیظ الله امین ولې شاکو په دې باندې قطعا نه دا ټول خلک ورتلل او د توطیې خبره نه وه ورتلل مړۍ ورسره خوړه کیسې کولې توطیه وه توطیه عفوا د ترکي لخوا نه وه د ترکي لخوا نه وه خو داسې نه وه چې دغه د توطیې کومه پراخه وي منتها توطیه داسې وه چې امین د ټولو مثلا دا څلور کسه چې سره کېناستل دوی وایي چې امین د حزب دپاره مفید سړی نه ده دلیل همدا و چې دوی وروغوښتل چې سپین ږیري څه درته ویلی دا خپله یو دلیل و معتبر دلیل و او مثلا په دا وخت کې چې تړون امیر دفتر دی ډېرې کیسې په دا کې رابرسېره کېږي ځکه هغه څومره چې ټیپیکه وظیفه امین ورکړې وه دومره ټیپیکه د اجرا کوله تړون د چا د دفتر مشر د امین که د ترکي نور محمد ترکي دی خو تاسو مخکې ویل چې فقیر نه مخکې فقیر محمد فقیر مخکې و نه فقیر څرته و صحیح فقیر څرته و مخکې هغه و نو دا خبره څنګه بیا دې ځای ته ورسېده چې دا خو صحیح شوه چې سپین ږیري څه درته وویل او هغه چې ویل یا ونه ویل ولې خبره دې ځای ته رارسېږي چې د حفیظ الله امین راپاڅېږي او نور محمد ترکی چې هغه رسمي هغه خدا د اړخ د خبرې چې وایي چې بالښت باندې وژني اوس خو موږ دا مثلا د حزب د رهبرۍ په منځ کې وڅېړله چې داسې تصادفي داسې کیسې د دوی د خودخواهۍ نه راپیدا شو دا خو یوه خبره وه خو دې خودخواهۍ سره روسان ممد وو هم ترکي ته هم امین ته مثلا زه یوه خپله خاطره درته وایم خاطره د ما ویره روسان چې موږ وایو مطلب مو شوروي اتحاد پخوانی شوروي اتحاد چې په دې وخت کې دغه د خلق دیموکراتیک ګوند د دوی سره ملګرتیا کوله او ځینې خو حتی دا وایي چې د دوی په حکومت باندې د کودتا وشوه هغه کیدای شي رښتیا وي یا نه وي ښه خاطره مو راته ویل خاطره داسې وه دغه چې روسان څنګه دغه خودخواهۍ چاغوي غټوي او دا عملي کوي مثلا موږ ته یې امر وکړو په 1400
50 کال په اخرو کې میزان نه وروسته امر وشو چې کادرونه د عربي پوهنتون ته ولاړ شي نظامي زده کړې دې وکړي چې بیا خپل ځان نه دفاع وکړی شي دلیل نه و چې ولې دغه ځان نه دفاع وکړی شي هغه نه وه کومه توطیه او بله کیسه نه وه منتها بیروی سیاسي فیصله وکړه چې کادرونه باید نظامي چارې زده کړي دا کې شیروالي هم پکې و زه هم ورغلم ناحیې یو غړی وم ویل چې ته به هم ځې عمل سم لاړم هلته چې ولاړو خو موږ 3 میاشتې دا کورس خلاص کړو زه نور نه ځکه پکې تکړه وم چې نوی ژوندی د 52 قطعې نه د عسکرۍ نه خلاص شوی وم نو بیا ټولو خلکو نه هغه یو تسلط مې لرلو په دغه پیښو کې نو په دغه ورځ نه چې موږ ته شهادتنامې راکوي امین صاحب راغلو امین صاحب وویل چې دغه وکړئ ډېرې خبرې یې وکړې یو څه چې ځوانان خوشحاله یم او ځاني دفاع ده او دا هېواد موږ دا ضرورت لرو چې باید ملګري نظامي چارې زده کړي هغه سمه ده وروسته دویمه خبره دا وکړه چې ملګری چیشینوف چې هر شی و دا د شوروي مشاور و دا دوی خبرې به مو واورئ او دوی خبرو ته ښه په دقت غوږ ونیسئ او ځکه دوی په دا عیسا کې ډېره تجربه لري نه یوازې د خپلې روسیې بلکې د شرقي اروپا او دا هوا په ټوله دنیا کې دوی دغه کار ده بنا دوی ښه تجربه لري نو دا چې ووته شوروي مشاور سټیج ته وخته نو د دروګوی توارش په سره په څنګ کې دا ووی چې زه ډېر خوشحاله یم چې ځوانان سره خبرې کوم نن او دا ځوانان ستاسو انقلاب نوی دی دا نوی انقلاب نوی رهبر ته ضرورت لري دا اموی د غوږو د سترګو لیدلی بیان دی چې روسۍ ورکوي وینئ امین ته یې پر سټیج ورکړو چې دا نوی دی دا باید شي باید رامخته شي د ټولو چارو مسؤل شي نو دا خبره موږ ورسوله ټولو ته خپلو ته پردیو ته ټولو ته مو وویل چې نن شوروي مشاور دا د کومه دا حق پیدا کړ چې دا خبره کوي د هیڅ په منځ کې چا وویلې چې دا هسې لیونی دی دا فقیر راته ویلې چا وویلې چې دا به موږ تعقیب کړو چې اخري څه نتیجه راوځي چا وویلې چې ټوله خبره پسې مه ګرځئ څه یې کوئ داسې نو مختلف هر چا د خپل فکر سره سم هغه موږ نه ځان خلاص کړو په اصطلاح سم جواب یې رانه کړو چې دا خو یې بد کړي دي یا موږ دا توقع لرله ښه خو دا وینې دا داسې وه چې د امین د مخالفت ته ورټمبه کولو یو پلان و او طریق یې هم دغه لرل یو بل مثال هم درته وایم چې د طریق د امین ترمنځ د مخالفتونو ایجاد دپاره څنګه زمینه مسیح مثلا شوروي مشاور راځي ترقي صاحب ته وایي چې ترقي صاحب د انقلاب خو شوی دی خو دا د وحدت ته ډېر ضرورت لري په دا منوالې خبرې ورسره شروع کړې ښه دا خو صحیح ده خو د وحدت مو کړی دی پرچمیان را سره دي مونږ یو بس نو نور شي پرسیبان شته پښتون شته دا شته واشته هغې ورته ویل چې نه د وزارت دفاع کې تاسو وزیر دفاع لرئ قادر وزیر دفاع د خلقي دی ښه دا ده چې د رئیس سیاسي یو پرچمی مقرر کړئ طریق صاحب دستي ورته ویلې چې دا خو ښه خبره ده خو دوی دې مونږ ته یو څوک داسې چې تاسو یې متایید کړئ داسې یو څوک دې راکړي دوی د ګولاکا په نوم نه یو سړی د مشاور دستي نوم لرلی ځان سره دا یې طریق ته په میز کې په دې وخت کې خو لا د خلق او د پرچم په منځ کې لا بېلتون دا موجود دي ښه هغې ورته چې ما خو مقرر کړی دی رئیس سیاسي خو مقرر شوی دی وایي څوک دې مقرر کړی دی چې اقبال وزیران دې په شوروي کې تحصیلات کړي دي
بله دا ده چې موږ سره په دا نظامي کمیسیون کې هر سره وو بنا نه دنه مساعد سړی بل هېڅوک نشته دا چا ورته وویل؟ امین او مطلب دا و چې یعنې پرچمیون نه غواړم چې ورګاډ شي مطلب دا شي خود مطلب چې نو امین یکتزي هغه وه اهداف وه موږ چې پرچمیان وایو مطلب مو د خلق دیموکراتیک ګوند کې دوې ډلې پیدا شوې له مخکې نه وې البته خو د انقلاب نه لږ څه مخکې متحد شول اتفاق یې وکړ د ثور پېښې چې وشوې دوی دواړه یو ځای وو خو دا چې وروسته سره بیل شول نو د پرچم ډله وشړل شوه د حافظ الله امین په واسطه دا څنګه وشړل دا کیسې راته وکړه دوی خو یو ځای وو نه انقلاب هم چې وشو د ثور پېښې وشوې نور محمد ترکی عمومي منشي شو او بابر کارمل مرستیال شو همداسې نورې څوکۍ هم وویشلې سره په دا کې نو که لږ کې یوه ذره مخته لاړ شم د میر اکبر خیبر د وژلو یوه نکته دا وه چې هغه کارمل او نور احمد نور ته چلنج وو او میر اکبر خیبر هم یو د پرچم مشرانو نه و چې وایي چې د ټولو نه تکړه و خو چلنج هم چې تاسو یاد کېدای شي دلیل یې دا وي چې هغه خولور و تکړه و او ډېر څه یې زده و نو خو پوښتنه دا ده چې که چېرته دوی دا کار کړی وي ولې خپل مشر وژه هغه هم د پرچم سره و نو خو ځکه چې سبا دپاره خیبر د مخته کېدو امکانات ډېر وو ښه دا چې امین هم رابطه ورسره لرله ترکي هم رابطه ورسره لرله دغه ټولې رابطې دې په معنا وي چې کارمل او نور احمد نور ته دا سخت چلنج و نو مطلب د مشرتابه په برخه کې مشري یې نیوله او دوی نه غوښتل خو کارمل که داسې سره واخلو کارمل د ټولو نه خودخواه سړی و او جاه طلبه سړی و او همیشه یې دا غوښتل چې رهبر یې اوسي نو میر اکبر خیبر ته یې کله ورکوله یعنې په دې برخه کې دغه درې کسان خو معلوم شول نور محمد ترکی حفیظ الله امین او ببرک کارمل چې دوی د مشرتابه دعوا کوله او زرغون په اړه راته وایي د مشرتابه په هغه کې نه و په دغه پوړۍ کې په دې سطحه کې نه و او میر اکبر خیبر میر اکبر خیبر و خو هغه خو بیا د انقلاب نه مخکې مړ شوی و او د ده مرګ د یو دلیل هم دا و چې بالاخره انقلاب وشو د هغه له خاطره نو پرچم او خلک بیا څنګه سره جلا شول ځکه سره جلا شول چې ما اصلا دوه نومونه تاسو ته د پرچمیانو په برخه کې واخیستل یو ببرک کارمل او بل نور احمد نور دا په خپله پرچمیانو ته مطلوب خلک نه وو اکثریت پرچمیان په دې نه اوس هم قانع دي چې موږ نور احمد نور د رهبر په صفت نه پېژنو او دی مسلط اول سړی و لکه امین چې په خلقیانو کې اول سړی و داسې نور احمد نور په پرچمیانو کې اول سړی و او نظامي کمیسیون مشر و په پرچمیانو کې دا ټول صلاحیتونه دي چې ده سره ورسره و او نو ځکه نور احمد نور د انقلاب په اوله ورځ نه وزیر داخله شو په هفته بعد دستي هغه جوړه کړه د پرچمیانو جلسه یې جوړه کړه په خپله وزارت داخله کې امین د ټولو هوښیارۍ سره دته میکروفونونه کېښول د ټولو اواز یې ثبت کړو په وزارت داخله کې ښه دا خو دوی وپوهېدل چې دغه جلسه خو وکړه وکیل ورته مشر کړو چې ته امین سره ځان دغه کړي امین په طرفدارۍ بیانیه ورکړه دلته مو وظف کړو خو نو کوشش وشو چې دا خبره سره سړه کړي ښه دا سړه شوه دویمه جلسه یې دستي په بدنباغ کې وکړه درېیمه جلسه یې په پغمان کې وکړه نو دې په نتیجه کې امین ترکي ته وایي چې ورور څه کوې نو دې ته به نور تر څو منتظر پاتې شو ښه نه پاتې کېږو نو چې نه پاتې کېږو دغه اسناد دي دا خلک باید بندیان شي روسانو ورته ویل چې بندیانوی ما وایستوئ خارج ته هغه څوک چې روسانو نه وو ورته ویلي لکه کشمان د
او کادر هم په دا حساب نه په پرچمیانو کې حساب کړو کني نو پرچم قطعا اها دا هر څوک چې وایي چې پرچمی و دا غلط وایي او په هېڅ وجه پرچمی نه و یوه خبره بله چې د ځوانو ملګرو ته روښانه کړو هغه دا چې خلک او پرچم خو د حزب دموکراتیک خلک افغانستان دوې برخې وې بالکل خو په یو خو دا د سیالیو او تربګنیو خبرې چې تاسو اشاره وکړه دا خو صحیح په ایډیالوژۍ کې په مفکوره کې فرق وکنه قطعا یوه خبره وه او څه یې غوښتل د دیموکراتیک ټولنې جوړول او بیا ولې دغه اختلافات دومره ډېر شول که فقط هم دا شخصي تربګنۍ وې نه دې ته داخلي او خارجي خلکو لاس ورونو مثلا ما د روسانو کیسه درته وکړه که نه چې طریق او امین ترمنځ د مخالفت د ایجاد دپاره داسې پیشنهادونه ورکړل او امین رد کړل او همدغه شوروي اتحاد شوروي مشاورینو بیا د خلکو پرچم منځ کې فاصله جوړه کړه بالکل یې جوړه او نور څوک بهرانیان د روسانو نه اسې امریکایان او امریکایان خو نو په هغه وخت افغانستان کې نفوذ نه لرل بالکل یې لرل او هغه داسې نه ده مخکې هم یوه اشاره درته وکړه چې استخبارات دوه قسمه دي یو پروتوکولي دي یو غیر پروتوکولي دي چې نغدو پیسو په مقابل کې خلک استخداموي دا ټول پاکستان او د پاکستان له لارې په افغانستان کې اکثره خلک دی استخدام کړل په ریژنز کې د امریکا د استخباراتو رئیس چې و هغې په خپله خوله په هغه وخت کې اقرار کړی چې دوی ترمنځ دا مخالفتونه موږ ایجاد کړي دي ښه دوی د ناکامۍ سره موږ مخامخ کړو مثلا دوی په د بي بي سي او په د نورو استخبارات ټولو رادیوګانو کې دوی به داسې هغه ورته کوله چې نن په پکتیا کې داسې کار وشو دا کار به نه و شوی دا به یوه کومنده وه ده ته به ورکوله چې داسې وکړي طبعا کیسه داسې شوله چې دوی بهر ته واستول تاسو ویل چې د دې په ځای چې بندیانې کې ویشړل افغانستان بیا څنګه دوی په دې کامیاب شول چې بالاخره بیا واک ته ورسېږي له بهره څنګه خو ډېر پخوانۍ رابطې لرلې په شوروي اتحاد کې کمونیست ګوند کې موږ د اورېدو خبره دا ده چې هلته مخالفتونه موجود وو هم د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په ارتباط چې امین نه دی ښه سړی و چې کارمل ښه سړی دی چې ترکی ښه سړی دی چې نور ښه سړی دی چې فلانی ښه سړی دی داسې مختلف طریقې سره علیحده یو سړي کار کولو د نور سره بل سړي کار کولو د امین سره بل سړي کار کولو د کارمل سره بل سړي کار کولو او دا په مجموع کې د کاګبې خلکو بناءً دوی د مخالفتونو د ایجاد غټولو لپاره داخله خو دوی بیا طبعا وروسته ارتباط ونیو د مثلا ببرک کارمل او نور احمد نور او ډاکټر نجیب الله او دا ټول په سفارتونو کې وو او د شورویانو سره په هغه وخت کې ارتباط ونیو او بالاخره شورویان بیا څنګه افغانستان ته راغلل ځکه چې حفیظ الله امین په هغه وخت کې واکمن و او هغه رسمي دریځ دا و چې ګواکې دا د حفیظ الله امین په غوښتنه افغانستان ته راغلی نو بیا څنګه د حفیظ الله امین د دې لپاره راغوښتل چې دی ووژني خو دا ښه خبره ده ښه سوال دی منتها دا چې څوک وایي چې امین نه دی راوښتی هم ښه کار نه کوي امین راوښتی دي خو دا چې دوی څه استفاده وکړه د امین د راوښتو نه یا د طریقې د راوښتو نه دا بل سوال دی نو امین د څه دپاره راوښتل روسان امین او طریقې دواړو یوه د کاسیګین سره بل د یو بل یوه سره په خبرو کې داسې ورته ونمود کړه چې که چیرې موږ ته قواوې راشي موږ به د موږ خلک به جرأت واخلي نو دوی په دې پوهېدل چې جرأت نه اخلي کیسه کوو نو برعکس جرأت یې هم ونه اخیسته حتی ټولو ساله کېښوه چې موږ خو اشغال شو چې پرون جنګېدل نن نه جنګېږي یعنې هدف دې دا دی چې په خپله دا د خلقیانو ملګري یا په خپله خلقیان نه جنګېدل او د روسانو سره جوړ نه و زه سیمن شپ شوی یم په اخر کې
دا مې کوشش کړی دی چې عسکري کیتې ته لاړ نشم. نو دا بل اصطلاح بیا څنګه چې وایي چې دا خو انټرنیشنالیزم دی، دا زموږ ملګري دي، موږ یوه سوسیالیستي ټولنه جوړوو، د دوی په کومک یې جوړوو. ادبیات خو ادبیات دي، واقعیتونه دي، دا همیشه یو شانته نه دي. حتی په سیاست کې دا بیخي مروجه ده چې امریکا ما مخکې یو کوچنی مثال وویل چې وایي چې د فلاني ځای کې عملیات شوي دي، دومره خلک مړه دي، دومره ژوندي دي. دا سبا ته کېدله، نن نه وه شوي. همیشه داسې ده په سیاست کې البته چې درواغ روان دي. لنډه دا چې وروسته کله چې حافظ الامین په اصطلاح روسان راوغوښتل او روسانو بیا طبیعي ده چې هغه هم درته معلومې دي د جدي په شپږمه حافظ الامین له منځه ولاړه او د پرچم د ډلې مشر ببرک کارمل د افغانستان مشر شو، البته د روسانو په کومک سره. د روسان کارمل او د تر اوسه پورې خو په دې پوه شولو چې د خلقیانو په منځ کې اختلافونه تر کم ځایه وو. وروسته چې پرچم ته واک ورسېده د دوی منځ کې هم اختلافات وو. مثلا ډاکټر نجیب او ببرک کارمل په خپلو کې سره وران شو. د دوی د اختلافاتو دلیل څه و؟ د اختلاف نقطه ټوله په روسانو کې وه. روسانو تر هغې پورې چې کارمل و هغه ته تقویه کولو. نجیب په عین زمان کې تربیه کړو په امنیتي دولتي کې یا په خاط کې. خاط خو تا ته معلومه وي چې خاطست تر یو وزیر نه ډېر صلاحیت لري. دا د استخباراتو اداره وه، دی د استخباراتو مشر و. بلکل. نو دا هلته تربیه شو د دې دپاره چې په آینده کې رئیس جمهور شي. او هر څومره چې په نجیب نه کار کېده چې تربیه کېدو، دومره کارمل ضعیف کېدو. اضاف نکته دوې وې. یو نورو ته به زه نه وتېږم، خو یوه کیسه به یې وکړم چې شراب یې ډېر څښل، همیشه نشه و، دایم الخمر شو. او دا په خپله ایده فزیکي کتلوي جوړښت یې د منځه وړو. نو ځکه هم بل رهبر ته ضرورت و په عیني شکل سړی. نو بیا څنګه د خپل نږدې ملګری دوی صحنې نه لرې که او ډاکټر نجیب الله راغی. نجیب الله سره خو بیا دوی جوړه اخره پر نازواني وکړه. دا د استخباراتو یا د دغه ملکو چې امریکا شي، انګلستان شي او په ضمن کې روسیه شي، دې ټولو د عمومي اخلاق سره یو شانته دي. دا مخالفتونو ایجاد، مثلا د خلقیانو په منځ کې مخالفت ایجاد، د پرچمیانو په منځ کې مخالفت ایجاد، د ممالکو تر منځ مخالفتونه ایجاد. دا د خپل کار دپاره، د خپل هدف دپاره بهترین تکتیک دی. او طبیعي ده چې د ډاکټر نجیب سره څه مو د روسان ملګري وو، خو وروسته بیا روسي ځواکونه یا د شوروي اتحاد پخواني ځواکونه له افغانستانه ووتل او ډاکټر نجیب بیا ډېر وخت دوام ونه کړ. 3 کاله فکر کوم په قدرت وو د شورویانو د وتلو نه وروسته. نو شورویان چې ووتل 3 کاله چې د وساتلی شو، ولې بیا وروسته ونه ساته؟ خو استخبارات زورور دي. هېچا په اصطلاح تر ننه پورې سره ده چې احمد هم د دوی سره و، محمود هم د دوی سره و. نن پورې دا ټولې پېښې د دوی په لاس، دا موږ افغانان لکه ننځکې داسې سره دې خوښ کوي. واقعیت دا نه دی، دا ټول یو بل ته سره جوړ دي. ښه سړي ماشي، ښه سلام علیکم، ښه پلان نیکه، خبرې سره جوړې دي. خو که دا جوړې شي بیا خو نو د امریکایانو جواب دی. نو خو د دې لپاره چې امریکایان جواب نه شي، دا تر اوسه پورې هم دغسې ډرامه روانه ده. ډېره مننه. معنا ده چې په 1978 کال کې په اپریل کې، د اپریل په 28مه په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرتابه دغه پاڅون وشو یا بدلون یا انقلاب چې هر څه ورته وایي، موږ قضاوت نه کوو. خو په 92 کال کې، په 1992 کال کې د دې دیموکراتیک غورځنګ وروستی ولسمشر ډاکټر نجیب الله هم وپرځېدلی. خدای تقریبا څه موده مخکې و بندي و، خو په دې وخت کې بیا نو طبیعي ده چې د خلق دیموکراتیک ګوند واکمني پای ته ورسېده او مجاهدین راغلل. په دې به
په بل پروګرام کې درته وغږیږو. ډیره مننه. لطفا ژوندی دی.